نو راغلو له خیره سره مزار ته. شمال نو ماشاءالله په سرسبزي کې وړې ده، واقعیت په صفت ارزي دا ولایتونه. کرار روان یو د بلخ ولسوالۍ جاده باندې، مسجد بلخ دی، د معماري پخوانۍ ده ډېره. دغه دی اوس به بولاني وخورو، ګرم دی دا. پارک دی دې خواته مکمل، نو نور هم خوراکي شیان شته د ولسوالۍ د زیارتو خواته. څونه پخوانی موټر ولاړ دی دلته، ته وګورې څونه دی هم بیده دی لاندې. کلی دی دا، نو په ولسوالۍ کې بیخي پسې کلی شو. دا غونډۍ ور واوړو اخواته څه کیسه ده. نو راورسېدلو زیارت ته نږدې، دلته خو څو لوړم یو زیارت معلومیږي. دا ساحه ټوله داسې معلومیږي چې دا داسې یو غټه پخوانۍ کلا ده، وینې داسې راګرځېدلې ده راګرځېدلې. نو دا قبر هم په دې کلا کې دننه دی. نو دغه زیارتو دې خوا ته چې د دیوال راواوښتو ورته مکمل معلومیږي چې دا یو ډېر پخوانی غټ دیوال دی. دې خوا ته دې ساحې ته وګورئ څونه ښایسته سرسبزه ځای دی. ځینې برجونه راکمه ځایونه یې اوس هم پاتې دي. دا نو داسې د آسانو ځای دی، ښه دښتې دي. نو دا په عموم کې داسې ویل کېږي چې دا 15 انډیوالان یا ملګري وو، یو دغه دی یو هغه دی. یو رقم ښایسته یخه هوا لګېږي د دې شینګیا. دې خوا ته وګورئ ډېر ښایسته د انګورو باغونه دي. نو موږ هم پر دا کلا پر دیوال باندې دغسې روان یو. هغه دیوال که وینئ دا د ملا محمد جان زیارت دی. بیخي ډېر مزل مو پکښې وکړی په دې کلا په منځ کې. سایې نو بیخي ډېرې دي، سایې زموږ خواته چې په تکلیف پیدا کېږي. داخل ته ور راغلو، د حضرت شیش پیغمبر ډېر غټ قبر یې نه دی، په ګامو یې کم 1 2 3. سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ به یاست. نو تېرې ویډیو به تعقیب که مو لیدلي، نو راغلو له خیره سره مزار ته. نو ګرځو دا د مزار په ولسوالیو کې. نو دا د مزار د ولسوالیو څخه یوه ولسوالي ده د بلخ په نامه، ولسوالي بلخ. نو نن به له خیره سره دلته وګرځېږو، تاسو به یې ووینئ. وایي ډېره ښایسته سرسبزه ولسوالي ده. نو د دغه دروازې سره ننوتو، داسې ښایسته جاده یې ده، پخوانۍ ازاده. نو د ولسوالۍ یې دونه جاده ده لکه زموږ د ولایاتو. نو راځئ مخ ته ځو، دغسې ښایستې سیمې دي په دې ولسوالۍ کې. ډېره ښایسته دروازه یې هم ده په دا سر کې چې را داخلېږي. نو ډېره سرسبزه ولسوالي ده. وایي نو چې له ښاره راوتلو ډېره ښایسته ولسوالي معلومېدله. نو له خیره سره ګرځو په ولسوالي کې. راځئ ښار خو یې ماشاءالله داسې ښار دی چې خبره نشته پکښې کې. نو ولسوالي بیا حتمن ښایسته وي. چې به کرار پکښې وګرځېږو، دا سرسبزي به یې ووینو چې څنګه ده. تازه د ولسوالۍ د دروازې څخه راواوښتو. شمال نو ماشاءالله په سرسبزي کې وړې ده. ما خو مخکې نه ولیدلی داسې صحیح، واقعیت په صفت ارزي دا ولایتونه. غزله چې وایي بیا کې برینبه مزار ملا محمد جان. نو هغه زیارت هم د دې دی، دا ډېر مشهوره پخوانی زیارت دی. نو د هغې خوا چې راوګرځېږو، که وخت وي را به بیا ورسو زیارت به ومومو. کرار روان یو د بلخ ولسوالۍ په جاده باندې. یو بل مزار چې دی بیخي هواره دښته ده. پرون چې موږ مزار ښار ته داخلېدو، یاره بیخي ډېره ساحه وه، دقیق نه را معلومېږي، خو یو 40-50 کیلومتره ما دا موټر قید کړی و په 95 سپیډ کې. خو ګرمي بیا یو اندازه لري، 10 د اوس هوا. نو که دا سرسبزي نه وای پکښې کې، ګرمي به داسې وای چې اور بیا اخیستی وای دې ځای. خو بس په هر شي کې د الله پاک خپل حکمت وي. دا فکر کوم د ولسوالۍ پارک دی دا مخامخ. نو دونه ښایسته او غټه ولسوالي خو ما تر اوسه نه ده لیدلې. سم د ستا ولایت شو کړي.
دا هم بس د تاریخي ځایو څخه په دې ولسوالۍ کې یو ځای دی مسجد بلخ دی د ولسوالۍ بلخ مسجد ته یې ګوره دا معماري یې پخوانۍ ده ډېره او داسې دی چې موږ سهار شی نه دي خوړلي اوس بجې د تقریبا بلا نه دي نو یو ځای باید یو شی وخورو تر څو چې بیا غرمې ډوډۍ ته اماده کېږو دغه دی اوس به بولاني وخورو ګرم دي دا ماما ګندنې والا خوري زه بیا د دغه والا شوقي یم د پټاټو والا سپیر شی دی بالا وخوره ځه نو ولسوالۍ بازار دی بولاني مو وخوړی دا پارک دی دې خواته مکمل نو نور هم خوراکي شیان شته قسم قسم شیان شته نو ولاړ به شو د دې زیارتو خواته هغو نه مو هغه نس موړ که یو اندازه ما سهار غوښتله چې په ښار کې ناشته وکړمه پرون مې په تخار کې هم غوښتله خو هغه ناوخته راووتلو نو نن مې هم غوښتله چې د یو هر ځای ته چې ورځې د هغه ښار ناشته باید وګورې نو هغه ولیا ځو بیا ناوخته کېږي نو بیا به سبا له خیر سره کدلي و ناشته به وګورو نو اوس به ولاړ شو داسې مخ ته د ولسوالۍ د زیارتو خواته څونه پخوانی موټر ولاړ دی دلته لاندې سپی هم تر بیده دی او وی به هم بلخ پخوانی بلخ موټر دی بلخ پلیټ ته وګورې څونه دی هم بیده دی لاندې چې ورته وګورې ما خیال د دوم دغه اخري دغه دی ځای دی بیخي دا اوس په کابل کې لا نسته دلته ولاړ نو لاره مې یو څه خامه سوله نو د بلخ ولسوالۍ مشهور ځایونه دغه زیارتونه دي کلی دی دا نو په ولسوالۍ کې بیخي پسې کلی سو ورو دروازې هم د ځینې ځینې بیخي پخوانۍ دي سره رخشه ده سره دا لوړې خوا راغله دا به د کلو څخه خلک د ولسوالۍ بازار ته راځي تر دا غونډۍ ور واوړو هاخواته څه کیسه دا هغه مخامخ زیارت دی نو دلته فکر کوم چې څو زیارته مشهور زیارت دی یو د شیش علیه السلام په نامه یو ځای دی یو زیارت دی خلک ورته راځي نو وبې وینو او دعا به ورته وکړو تاسو به یې ووینو چې بیا که کله ورته راتللاست نو راورسېدلو زیارت ته نږدې دلته خو څو لوړ هم یو زیارت معلومیږي لاندې هم معلومیږي آس هم ولاړ دی راځئ ور به سو نږدې سه د باندې ګرمي هم ده آس هم تر درخته لاندې ولاړ دی دا فکر کومه د پهلوان احمد زمچي په نامه یو دغه دی زیارت دی ډېرې ځینې ورته راپورته سوي دي السلام علیکم یا اهل القبور داسې ورته وګورئ ډېره پراخه ساحه ده خلک ورته راځي ویني خواڅه اوس هم یو موټر را روان دی دې خواته نور هم ستا فکر کومه هو خواته د شیش علیه السلام په نامه یو مشهور زیارت دی دا پهلوان احمد زمچي دی فکر کومه ملنګ دی د دې ځای هو ماما دا ساحه ټوله داسې معلومېږي چې دا داسې یو غټه پخوانۍ کلا ده وینې داسې راګرځېدلې ده راګرځېدلې ده نو دا قبر هم په دې کلا کې دننه دی هاخواته د شیش علیه السلام په نامه یو زیارت دی نو تاریخ یې نه پوهېږم چې څنګه حساب دی خو مشهوره دی ور به سو نو دا ساحه ټوله ده داسې د یو قلعه شکل لري شاوخوا چې پخوانی غټ سرور دیوال خو اوس د وخت په تېرېدو سره بارانو خراب کړی دی تخریب کړی دی نو دغه زیارتو دې خواته چې د دیوال را واوښت ورته وګورئ مکمل معلومیږي چې دا یو ډېر پخوانی غټ دیوال دی
دې خواته دې ساحې ته وګورئ څونه ښایسته سرسبزه ځای دی. دیوال اندازه ټوله معلومیږي د زیارت دغه دی، ټوله معلومیږي چې دا یو ډېر پخوانی غټ دیوال دی. ځینې ځینې برجونه راکمه ځایونه یې اوس هم پاتې دي، دغه پاتې دي. په نه امکاناتو کې دونه دیوال په دونه پراخه ساحه باندې دغه ساحې ته وګورئ بیخي ننه بیا په دا مابینځ کې حتما ودانۍ هم ولې ځینې ځینې نښې یې دغه دي معلومیږي، خو هغه بیخي له منځه تللي دي. نو دا دیوال یې فکر کومه ډېر سرور و، ډېر غټ و، نو هغه تر اوسه پورې هم هغه ډېر اندازه یعنې پاته ده. دا لاندې وینې دا سړک ډېر کښته دی، اوس هم دا دیوال تر دغه ځایه پورې پاته دی. دغه ساحه ډېره خوند کوي. چېرته وګورئ هاخواته هم یو شی معلومیږي داسې غټ دیوال. یو آس ولاړی دغه دی بل راغی. دا نو داسې د آسانو ځای دی، دلته نو ښه خوند کوي، ښه دښتې دي. نو دا په عموم کې داسې ویل کېږي چې دا 5 انډیوالان یا ملګري وو، یو دغه دی یو هغه دی، 2 دغه دي په دغه ساحه کې دي، یو دانه هغه دی. نو نور الله په خبر دی چې څنګه حساب به وي، خو دا یوه نوم یې وایي پهلوان احمد زمچو دی. چې موږ هلته په زیارت سره ولو لاندې، نو یو رقم ګرمي وه، ما بیخي اراده وکړه مال ځو بالا. نو چې بېرته دې خواته راغلمه یو رقم ښایسته یخه هوا لګېږي د دې شینګیا، بیخي بېرته نورماله سومه، ګرمي مې ورکه سوله. او یو بل شی چې سترګې دید کوي دورې خواته ډېر لرې داسې لږ نقشه د غره معلومیږي، نور چې شاوخوا وګورې مکمله دښته ده. نو واقعیت چې وایي مزار چې دی دا ډېر غټې مځکې لري. دې خواته وګورئ ډېر ښایسته د انګورو باغونه دي، څونه غټ پالیز یې کرلی دی، نو حتما به سبزي و دا شیان. وعلیکم سلام. نو موږ هم پر کلا پر دیوال باندې دغسې روان یو. دې خواته یو بل اوسنی شی معلومیږي، دغه ټاور رقمه جوړ سوی دی، نه پوهېږم چې دا به څه شي. دې ورته وګورئ رښتیا چې ډېره سرسبزه ولسوالي ده. یوازې دغه پټي ته وګورئ څونه پټی دی، چې هر شی یې په کرلي یې بیخي به نخری. دې خواته پسې شاوخوا مکمل دا کلا هم پر داسې ځای باندې ډیزاین سوې ده چې مقصد شاوخوا یې ډېر ښایسته منظره ده. هغه دیوال که وینئ دغه وینې دا د ملا محمد جان زیارت دی. مخکې چې مې کیسه درته وکړه دغه دا فکر کومه د اوبو ټانکۍ جوړوي د دې کورو لپاره، یا به جوړه یي. نور نږدې نږدې کورونه مې د دې خوا سم بیخي ډېره شینکیا، داسې ورته وګورئ یعنې د دې دا زه چې پر ولاړ یم د دې ځای ټوله هوا یې ورته تغیر کړې ده. که هغه خواته اوس دا دښته وای دلته به ډېره سخته ګرمي وای، ځکه د دیواله خواته اندازه ما وکتله ډېره ګرمي وه. نو دلته چې راوختلمه بیخي هوا نورماله ده، هېڅ خبره نشته، که څه هم لمر تېز دی. نو بېرته ځینې راتاسولو د کلا د دیواله څخه، نور هم داسې خلک راغلي دي. دلته اسان هم شته، خلک پر اسان هم سپرېږي. روان یو د خیره سره دغه بل زیارت ته، شیش علیه السلام په نامه چې دی، د باندې هوا دیش ده، په دې دغه په منځ کې د قلا رقمه ځای په منځ کې ګرمي ده. د دیوالو ته چې وخېږي ډېره لوکس هوا ده بیخي، لکه هغه خواته چې یو پکی او کولر چالاني. بیخي ډېر مزل مو پکښې وکړی په دې کلا په منځ کې، تر څو چې بل زیارت ته ځان رسوو. آس هم را روان دی، ښه خوند کوي په دې صحرا کې آس. را واوښتو بیخي ګوره دې خواته بیا شینګیا ډېره ده. ما ته خپله داسې ځایونه ډېر خوند راکوي، خو یو څه چې موسم برابر وي، ډېره ګرمي کې هم بیا یو ځای غمیږي. تر دې سایه لاندې به موټر ودرو، څنګه به داسې سایه لاندې موټر ودروه.
خوندوره سایه ده. هم سایه ده هم ایسي چالانه کړې ده. د باندې هوا دیش ده. وګوره سم کامه یې را په یاد کړله. زوزان بیخي ډېر دي. بمبه کې اوبه لکسې نشته ماما. دې خوا ته هم هوا برابره ده. هغه زیارت دی. سایې نو بیخي ډېرې دي. سایې زموږ خوا ته چې په تکلیف پیدا کېږي، دې خوا ته ډېرې دي. ټوله زوزان دي وینې. موټر مو تر سایه لاندې ودروئ. نو دننه زنانه دي، موږ ورته انتظار یو. ښځې هم ورته راځي دې زیارتو ته. بیا هم ښه ده سایه شته، سایې ته انتظار یو. که لمر وای بیا کار خراب. راغلو د حضرت شش پیغمبر. نه پوهېږم چې د دې تاریخچه څنګه ده، خو دی حضرت شش پیغمبر ورته وایي. ډېر غټ قبر یې نه دی، بیخي غټ قبر دی. په ګامو یې کم. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 ګامه قبر دی. دې خوا ته یې د معلومات هم لیکل سوي دي. بیخي غټ دی، 14 ګامه قبر دی. نو کیدای شي د هغې زمانې وي، نو ځکه وایي په هغه وخت کې انسانان ډېر غټ ول. او یو بل شی په مزار کې ما زموږ خوا ته اوس نه دی لیدلی. پخوا به موږ کرله دغه لمرګولی، اوس نه یې هغې خوا ته. نو دوی په اکثره ځایو کې د لمرګولی کرلی. نو د حضرت شش علیه السلام د زیارت څخه دغسې سیده راغلو، دغه ساعه په مخکې راغله. ډېر ښه خوند کوي. نو اوس ځو له خیره سره چې شي حضرت کاشي، داسې یو نوم دی، د هغه زیارت ته ځو.